دا سورت چې دی د دی الکافرون په نامه باندې یادیږي. وایي سورت کافرون یعنی هغه سورت چې کافرانو ته خطاب پکښې کې سوی دی، دا د کافرون کلمه پکښې کې ذکر سوی ده. دا اول آیات څخه دا نوم اخذ سوی دی، قل یا ایها الکافرون. دغه د الکافرون توری راخذ سوی دی، پر د نوم ګرځېدلی دی. او دا سورت چې دی مکی دی، په مکی ژوند کې دا نازل سوی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا هجرت نو کړی و مدینې شریفې ته نو. او دی 6 آیاتونه لري او یوه رکوع ده. د دا ترتیب چې دی دلته په قرآن کریم کې چې اوس دی 109 سورت دی. دا ترتیب مصحفي چې په قرآن کې اوس لیکل سوی دی. او نزولی ترتیب د چې دی چې نازل سوی دی 13 نمبر سورت دی، تر رأیت الذی چې سورت ماعون موږ ورته وایو تر هغه وروسته نازل سوی دی. دا یې ترتیب او ربط د چې دی د ما قبل سره د مخکې سورتو سره چې د ربط یې هغه دا دی چې اول ته مخکې تر وضحا د مخه چې کوم سورت و هلته دا ذکر سوی و اما من اعطى وصدق بالحسنى، دا او واتقى وصدق بالحسنى تقوا ذکر سوی چې تقوا به سړی کې ځان به ساتي د کومو شیانو څخه، د کفر څخه. وصدق بالحسنى پر نیکو خبرو باندې تصدیق کول. په دا نیکو خبرو کې خو لومړنۍ نیکه خبره د الله وحدانیت دی، د الله عز وجل یووالی. یعنې نو هلته په هغه اصولي شیانو کې چې وو، هغه اصولي خبرې چې وې هغه دا و چې د کفر څخه یعنې د بدو ټولو شیانو څخه ځان ساتل، او حسنا شی خبرې ټوله تصدیق کول. نو د ټولو بدو چې ځان ساتي هغه لوی بد کار چې په دنیا کې دی کفر دی. نو په دې صورت کې به د کفر څخه بیزاري ښکاره شي او توحید به پکښې کې ښکاره شي، د الله عز وجل وحدانیت. نو تصدیق بالحسنا چې خو ټوله نیک خبرې به ته تصدیق کوې، په هغه ټولو نیکو کې یوه خبره چې د هغه د چا وه، د الله عز وجل د وحدانیت و. نو دلته چې کومې دوې مسلې څېړل کېږي، د کفر بیزاري او د توحید امر، د توحید کول، دا د هغو تصدیق بالحسنا او د تقوا د هغو یو جزئیې دي په دې کې. نو دا د هغو یو نمونې دي دلته پېښې. د دې صورت لپاره چې دی یو شان نزول دی. شان نزول دا معنا هغه واقعه چې دا وار د وار نازل شو، کنه حکم عام دي در ابد پورې دغه خبره کافر ته مشکو. هغه دا و چې د مکې یو څه سرداران مشران شادي ځان ته په یو څه ویل چې معنا د جلاکې واک نو زموږ په لاس کې دی. دا هغه وخت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بوتانو بد ویل او د الله عز وجل صفات ښکاره کول، دا دعوت مخ په وړاندې تللی دی. په مکه کې جنجال جوړ دی. نو دوی ورته راله وړاندیز یې ورته وکړي بره داسې به وکړو، ګرد عمر دا وطن په جنګ کې دا جنګ غمیږي، موږ تاسې د یوه کلي د یوې علاقې پر یوه مځکه ګرځو، نو د څه وخت به مو سره جنګ داسې به وکړو. ته یو کال دا زموږ د خدایانو عبادت و بندګي کوه، دا چې دې وکړه موږ به بیا یو کال ستا د خدایانو عبادت اباره به جوړ سره راسي چې ګوره هغه د مکې مشرکان راله د نبي علیه السلام سره په لمانځه باندې ولاړ دي، خدای ته عبادت کوي. دا دی نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام راغی پلاني بت ته د دوی سره ګډه سجده وکړه، دا جنګ به ختم شي. دغه کار به وکړو، دا وړاندیز یې وکړي لکه دا چې هلته پیغمبر ته سوی، نن هم کفار دغه وړاندیز کوي. نن دا د امریکا مشران چې دي، دا د دوی پاپان چې دي، د اتحاد الادیان د جنونو د یو کولو لپاره یو پروګرام اوس په جهان کې پیش کړی دی. وایي راسي دا جنونه سره یو کو جنګ به ختم شي. دا څه دی چې مسلمان پر یهودي راغورځي وژني، وایي دا کافر دی، یهودي بیا پر ده راغورځي بمبار کړي، هندو بیا د دواړو سره جنګ کوي، دا د هغه سره جنګ کوي. د دې دپاره یو څه په تنخوا او په ډالرو ملایان هم مخکې کړي دي. هغه دا دی چې دا د جهاد آیتونه په قرآن کریم کې دا لکه سره چې منسوخ یعنې نازل سوي، نور نو انسانان خو ګرځوي د آدم علیه الصلاة والسلام دي. تر څه وخته سره وژنم، ته زما وینو ته تږی، زه ستا وینو ته تږی. د اتحاد الادیان په نامه په دنیا کې اوس کنفرانسونه جوړېږي، خلک اخته دي، یهود و نصارا یې شاته دي. دا کار یې مخته کړی دی چې دا جنونه باید سره یو شي. مسلمان چې هندوستان ته ولاړې که هندوستانۍ دلې رالي که نصرانیانو ته ولاړې که هغه دلې رالي، دا ګرد لکه د یوې مور زامن دغه رقم سره وګرځېږي. برابر دا د دوی عیش و نوش چې دی پر دې به دوی ښه خوندونه واخلي، ولې چې هر څه عیاشي برابر وي چې امن نه وي د سړي در پوست څڅېږي. دا د غټان مشران چې دي د خپلو زنا او د شرابو پر دغو چې خوندونه واخلي، د دغه دپاره دا پروګرام پیش کړي
چې دغه جنګ چې ایسته سي بارونو پر زنا هم خوند اخیسته کېږي، بارانو پر شراب هم خوند اخیسته کېږي، پر رقص او پر ډورو پر درازه باندې هم خوند اخیسته کېږي، او که امن نه وي نو باره در پوست څڅېږي. د اتحاد الادیان پروګرام هلته هم کفارو پیش کړی و، نه یې دا دی بیا پیش دا دغه پروګرام دی چې دی پیش کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعالی په دا رقم یې ورد کړه لکه دا اوس چې وایي شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو باندې. یعنی د دې دنیا مهرباني چې د وجود ورکول و یو مخلوق ته نعم ورکول رقم دا کافر هم ځینې برخورداره دی خوري پر دغه سترخوان د مځکې او مسلمان هم خوري. الرحیم چې دی مهربانه دی ډېر په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. هلته د الله تعالی پر کافر هېڅ رحمت او مهرباني نشته ګرځره. صورت داسې دی قل تو ورته وایه ای محمده و دغه کفارو ته و دغه جرګې ته چې راغلي دي پروګرام یې پیش کړی دی، درخواست یې پیش کړی دی، ورته یا ایها الکافرون ای کافرانو ګرد نه یوازې د مکې چې هر ځای کافران یاست دا خبره واورئ. لا اعبد ما تعبدون لا اعبدو زه اوس عبادت نه کوم ما د هغه تعبدون چې تاسې عبادت کوئ. اوس فی الحال خو زما د طرفه دا جواب واوره چې زه عبادت نه کوم د هغه شیانو چې ته عبادت کوې. دی د کومو شیانو عبادت کوي؟ نو دی خو چې یو ښایسته ډباره ویني هغه ته بس دی پروت پر سجده باندې سجده ورته کوي، د هغه څخه شیان غواړي، اولادونه ځینې غواړي، خیر و شر ځینې غواړي. نو یا یې د قبورو غوښتل یا یې د ډبرو غوښتل د هر چیز چې وخ مطلب چې دی عبادت بندګي کوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعالی وایي ته دغسې ورته چې زه خو دا کار نه کوم. لا اعبدو زه عبادت نه کوم د فی الحال دپاره، دا د فی الحال دپاره د دې ورته بلته بیا خبره پر رابې نه کوم. ما د هغه ټولو شیانو تعبدون چې تاسې عبادت کوئ. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم او تاسې مونږ فی الحال دپاره عابدون عبادت کوونکي ما د هغه څه اعبدو چې زه عبادت کوم. زه چې بیا د کوم ذات عبادت کوم د هغه عبادت بیا ته نه کوې. پسې بیا ولا انا عابد ما عبدتم خو بیا دا خبر راله چې ولا انا عابد بلتم لا اعبدو. نو دا په فی الحال موږ مقید کړي، هغه به په ماضي په استقبال مقید کړو. ولا انا او نه زم په آینده کې عابدون عبادت کوونکی ما دا عبادتم چې تاسې عبادت کوئ. یعنې ام د اوس څه تامه وکاږه اوس یې ام نه کومه چې معنا د مسلمانانو د کمزوري حالت دی چې ته وایې به زما د خدایانو عبادت وکړي، هغه خبره د ځای نه باسي. که په آینده کې 2 کاله بعد 3 کاله بعد هغه هم تامه کاږه، نه اوس نه بیا دا کار نه کېږي. ولا انا او نه زه یم بیا عابدون نه عبادت کوونکی ما د هغه شیانو عبادتم چې تاسې عبادت کوئ په آینده کې هغه هم جوړه منصره کېږي. پسې ولا انتم او نه تاسې یاست په آینده کې عابدون عبادت کوونکي ما د هغه رب اعبدو چې زه عبادت کوم. زه چې د کوم چا عبادت کوم په آینده کې هم ته ولاکه د هغه عبادت وکړي. لکم دینکم ولی دین تاسې لره ستاسې دین دی ما لره زما دین دی. اوس مو دا سرت راورسوه خبره دا ده، دا خبره ګوره 2 واره راله چې زه ستاسې د خدایانو عبادت نه کوم. یې پلا دلته وویل سوله په دا 2 آیات کې، بله پلا دا خبره بیا په 4 آیات کې کېږي ولا انا عابد ما عبدتم. نو ځینې مفسرین وایي دا تاکید وفرمایه. یو خبره سړی چاته په 2 واره کوي د څه دپاره چې ټینګه سي خبره یې وایي. نو زه عبادت نه کوم د هغه چې تاسې عبادت کوي، بیا ورته ولا انا عابد زه عبادت نه کوم ما د هغه عبدتم چې تاسې عبادت کوي. دا یوه رایه سوه. نور مفسرین وایي دا د تاکید خبره نه ده، هغه پر حال حمل کړه لکه دا اوس چې ما وویله چې لا اعبد ما تعبدون یعنې فی الحال. دا بله پر استقبال حمل که ولا انا عابد ما عبدتم او نه زه عبادت کوم په آینده کې هم د هغه شیانو چې تاسې عبادت کوئ. کېدای شي خبرې ته متوجه یاست. او ځینې بیا هغه پر ماضي حمل کوي چې نه اوس عبادت کوم ولا انا عابد نه زه پخوا عبادت کوم ما د هغه عبادتم چې تاسې عبادت کوئ. یعنې نو 3 رایې شوې. یوه رایه چې شوله چې دا د هغه تاکید دی، بله رایه دا شوه چې د اول په حال مقید که، هغه 2 په ماضي مقید که چې هغه په ماضي کې مې هم نه دی کړی. او 3مه رایه دا شوه چې دا پر حال دی هغه پر استقبال دی چې د آینده دپاره هم تم وکړه. دغه رایه اوس موږ خوښه کړه چې دا پر استقبال شو. د هغه رقم د کفارو په باره کې هم دا جمله 2 واره راغلې ده ولا انتم عابدون ما اعبد په 3م آیات کې چې ولې تاسې نه یاست عبادت کوونکي د هغه چې زه عبادت کوم. نو خو دغه جمله خو بیا راغله دغه دی په 5م آیات کې چې ولا انتم عابدون ما اعبد. نو بیا دلته هم عین دغه خبره ده چې دا او 2مه د اولې دپاره یعنې 5م آیات یې د 3م آیات دپاره ګواه تاکید دی، یا دغه 3م آیات چې دی دا پر حال دی، هغه بل یا پر ماضي دی یا پر استقبال دی چې موږ د استقبال خوا غوره کړه. په ترجمه کې مو دغسې ویل کېدای شي په خبره اوس پوهېدلي یاست. نو تاسې هم نه یاست عبادت کوونکي ما د هغه خدای اعبدو چې زه اوس عبادت کوم، او بیا دپاره هم دغه رقم نه یاست ولا انتم عابدون ما اعبد.
ترجمه دا رقم څه پر دې دریم تفسیر باندې معنا چې دا دوهم آیات که د پیغمبر د خوا عبادت دی هم پر استقبال حمل شوی د کوم نه کوم که د کفارو ته چې خطاب دی چې تاسې عبادت نه کوئ د هغه رب چې زه عبادت کوم چې دا دوی ته خطاب دی دا هم پر استقبال شي. نو سوال باره واردېږي. سوال دا دی چې بابا خو دغه کسان چې دا مخاطبه په مکه کې دا مشرکان دغه څو کاله بعد په دې کې ډېر نفر و ایمان یې راوړي او دلته د خدای خبره ورته متوجه ده چې ولا انتم او نه تاسې یاست عابدون عبادت کوونکي ما د هغه اعبدو چې زه عبادت کوم. نو دا څنګه شو؟ خدای پاک په تاسې ناس عبادت کوونکي د هغه ذات چې عبادت کوم هغه دی چې مؤمن خو برای د هغه ذات عبادت کوه چې پیغمبر کوه. نو دا خو د آیات ګواکې د دې خبرې سره ټکر شو. نعوذ بالله. د دې جواب دا ورکول شوی دی څوک په دا ولا انتم عابدون معبود کې خو نو ګرد کافرانو ایمان نه دی راوړي چې انې وراوړي هغه مخاطب کړل عهد پکې کړل لکه موږ یې پلانې شي معقوده د انسان نفر چې هغه نفر چې ایمان راوړي دا غنو نه دی هغه حالات معلوم وو چې دا خلک ایمان راوړي. مګر یا ښه جواب دا بل رقم هغه دا دی چې قید ورسره زم که په اول آیات کې هم په دوهم کې هم چې هغه اول آیات کوم یو دا دریم ځای کې راغلی دریم نمبر آیات چې ولا انتم تاسې ناس عابدون عبادت کوونکي په الحاله ما د هغه اعبدو چې زه عبادت کوم یعنی تاسې عبادت کوونکي د هغه شي نه شمېره کېږي چې زه کوم په کوم شرط باندې چې وانتم عابدون ما اعبد په دغه شرط چې بد ام پروت یې دروا راځم زه خدای ته عبادت کوم په دغه شرط دغه عابد نه بدل کېږي. یو سړی دی مشرک دی د مسلمانانو د اعزه بار راځي وایي زه ماجد ته ځم بابا 50 زره په ماجد کې اعتکافونه ګر سره وکړي دا اعتبار نه لري. په خبر اوس پوهېږئ نو دا هلته په حال کې هم دغه شرط ورسره ولګوو په استقبال کې هم دغه شرط ورسره ولګوو باره خبره سوال نه واردېږي. ټولو کفارو ته د سره مؤمن ته وایم که دغه بت عبادت کوه باره چې خدای ته عبادت وکړي هغه ناحسابه دی نه حسابل کېږي. نو ګورې په دریم آیات کې به څنګه ترجمه کوو ولا انتم او تاسې نه یاست ای مشرکانو په الحاله عابدون عبادت کوونکي یعنی عبادت کوونکي نه شماره کېږي ما د هغه اعبدو چې زه عبادت کوم په کوم شرط چې وانتم عابدون معبود په دغه حال کې چې ته عبادت ته هغه شي کوې چې اوس ورته پروت چې عبد دی یا غویی دی یا لمر دی هر شی چې دی چې هغه کوې نو دلته نه حسابل کېږي په عابدانو کې چې 50 ورځ ما سره راسې زما رایه ته اوس خپله یې بره و اتحاد وسلو. په دې پنځم آیات کې هم چې دوم وار بیا دغه آیات راغلی دلیل دغه خبره ده چې ولا انتم نه تاسې یاست کافران په آینده کې هم عابدون عبادت کوونکي ما دغه اعبدو چې زه عبادت کوم مګر په دې شرط چې هغه کار سیسټم کړي د خلکو پر شنو پر لهجه باندې چې پر خپل خرڅ کولې چې 50 واره راسې ولاکه په دغه عبادت کوونکي ته وحسابل سي ولې خو هغه شرک په دماغ کې پروت دی نو هغه د بد محبت په دماغ کې پروت دی راځي ما ته واځه به ساده خدای عبادت کوم چې به کې دا څه اعتبار لري. اعتبار په عبادت هغه وخت لري چې د الله پر محبت د غیر الله محبت ګرځله د ځینه ختم شوی استسوي. نو کېدای شي په خبره پیدا جاست د دې چې په خبره سر خلاص نو شپږم آیات وسره ځم په پاک لکم دینکم ولی دین د دې نو هم درې رقم ترجمه لکم ستاسې دپاره دینکم ستاسې دین دی ته خپل دین کوه ولی زما دپاره دین زما دین زه به خپل د توحید دین کوم ته خپل د شرک دین کوه. نو دې څخه چا دا انګېرنه واخیسته چې یعنې نو اوس به صلح دغسې کو ته پر خپل دین ګرځه زما دین ته مه راځه زه به خپل پر دین ګرځم ستا دین ته نه راځم خلاص کار به نه سره لرو. نو باره پر دغه تقدیر کې ترجمه داسې وکړي نو مفسرین وایي نو دا آیات منسوخه دی په آیات سره د جهاد آیات چې بیا په مکه کې نازل سو چې دا مشرکان هر ځای وجني فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم باره نو دغه آیات منسوخه سو. منسوخه دا معنی چې تلاوت یې پاته حکم یې ولاړ مګر ګدیس تعبیر کې چې ولکم ستاسې دپاره جزاء دینکم در دا دین د مخه د جزا مضاف سره کړي ستا دپاره د خپل دین جزا و بدله د الله بجد وژغ ته واچي ولی زما دپاره جزاء دین جزا د خپل دین ما ته به د خپل دین جزا راکړي چې رات براله راکړي. نو بره منسوخه نه دی خبره خو دغه رقم هر چا ته د خپل دین مطابق جزا ورکول کېږي په خبره کې داسې پوهېدل یاست. مګر دریم تفسیر لا شوی هغه دا دی چې حالت هم دا خبره داسې غو چې عمیقه خبره ده هغه داسې ورته وایي جزا مزا نه ورسره داسې دی لکم دینکم ولی دین پښتانه یو چا سره چې خو اباد سره کوته خپل کار وای کوه خپل وکړو دغسې مطلب دی د آیت کریمه چې حالت هم پیغمبر ورته ویل چې لکم دینکم ته خپل دین کوه چې هر وخت ملا سره باندې بر سره ګوري ولی دین زه به خپل دین کوم دا ما د ټول په پښتو کې ورته به خپل کار کوه خپل به کوم دا د دې لپاره چې جوړه د دوه نفره سره کوي چې خو اباد سي یو دا بل څه چې هغه یې لار ورته کوي د جنګ بارز نه روان سي برای نو بس ته پوس بیا زه پوس بیا سره ګورم دلته پیغمبر دا په دغسې لهجه علاوه ته ورته وایي چې نه اوس ستا پر دین درځم نه بیا
نه ته زما پر دین باندې اوس عبادت کوونکي شمارل کېږي چې 50 سره حرام ته راشي سجدې وکړي مګر په دغه شخص چې هلته د بت مینه دې ام نه بیا که دا کار کوي چې د بت مینه دې په زړه کې ته راسې عبادت کوي بیا هم د خدای عابد نه حسابل کېږي پاته چې تا کوم پروګرام پیش کړی دی هغه نشي کېدی لکوم دینکم ولدین ته خپل کوه زه به خپل کوم بیا الجام ګورو چې څنګه کېږي خبرې ته متوجه شوست نو لکوم دینکم ولدین هم درې قسمه اول دا دی چې ته خپل دین کوه زه به خپل دین کوم معنا نو امن په دغه رقم راځي ته خپل پر دین ما په دین کار مدر زه به ستا پیغه نو پر هغه تقدیر آیات منسوخه دي او که د جزا تورې کښېږدي چې تا دپاره جزا د خپل دین ده زما دپاره جزا د خپل دین ده دا خو هر وخت دغه رقمدار چاته د خپل دین جزا رسېږي هم منسوخه نه دي او پر دې بل تقدیر هم منسوخه نه دي چې ته خپل کار کوه زه به خپل دغسې د ضد په رقم باندې جواب ورډاره ورکړي چې دغه رقم د خبر نو دا صورت خلاص خو مطلب دا چې د دې صورت موږ دا زده کړه چې دغه پیشنهاد دغه وړاندیز چې راسې دینونه سره یو کړو دا داسې نه دي چې دا سږ کال یا مثلا دا چې اوس کار پر شروع دی چې راسې اتحاد الادیان وکړو ځینې مسلمانان هم په دغه کار کې ورسره غولېدلي چې و تر څو پورې به جنګ و وینې تویېږي پخوا هم کفارو دغه وړاندیز پیغمبر علیه صلات وسلام ته کړی